بسم الله الرحمن الرحیم. بګرام زندان کې څه روان دي؟ د نړۍ د ډیری هیوادونو په زندانونو کې له مجرمینو سره د ټولنې برعکس ښه انساني چالان کیږي او زندانیان ورته د علم او زندان ورته د علم او زده کړې یو پوهنتون وي. زندان ته مجرم ځي خو له راوتو سره بیا همهغه زنداني خلک له جرمي لارو سمو لارو ته هڅوي او مخنیوی کوي. خو دلته د هیواد په ډیر شمېر زندانونو کې د انساني او بشري حقونو د اعادې پر ځای له زندانیانو سره د یو انسان او اسیر په څیر چلن نه کیږي، بلکې زندانیان له خپلو اسلامي او انساني حقونو بې برخې وي چې ښې بیلګې د بګرام او پلچرخي زندانونه دي. په وروستیو کې د ولسي جرګې ځینې غړي چې بګرام زندان ته تللي وو وایي چې پر زندانیانو سخت ظلم روان دی او د بندیانو اسلامي او بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. دوی وایي د بګرام زندان کې په بندیانو سخت ظلمونه روان دي او لساو داسې کسان هم پکې شته چې د بند موده یې پوره شوې خو لا هم په زندان کې ایسار دي. د ولسي جرګې دا غړي وایي چې په دغه زندان کې یو شمېر فاسد چارواکي کار کوي چې زندانیان ترې شکایت کوي او حکومت باید دغه کسان له دندې ګوښه کړي. د دوی په وینا بګرام زندانیان ناسمو خوړو، نه روغتیایي خدماتو او نه انساني حقونو ته لاسرسی لري او حکومت هم د دوی غږ نه اوري. اوس پوښتنه دا ده چې د بګرام زندان او د هیواد په نورو زندانونو کې څه روان دي او زندانیان له کومو ستونزو سره لاس ګریوان دي. د زندانیانو غږ څوک واوري او ستونزو ته یې څوک رسېدنه وکړي. په یو اسلامي هیواد کې چې اساسي قانون یې هم د اسلامي او د بشري حقونو د درناوي او پلي کېدو نارې وکړي، باید له یو سیاسي جنګي اسیر سره څه ډول چلند وشي. سلام درنک، زه حنیف صافی یم، تاسو د خبرو تل خپرونې لیدونکي یاست. په خپرونه کې را سره میلمانه دي د ولسي جرګې غړی الله مجاهد او د پوهنتون استاد او د نړیوالو چارو شنونکی استاد بسمل چې دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښه راغلی. مجاهد صاحب، لومړۍ پوښتنه به تاسو نه پیل کړو. تاسو چې خپله په دغه غړو کې چې د ولسي جرګې غړي چې بګرام زندان ته تللي وایي، څه مو ولیدل؟ بندیان له کومو ستونزو سره لاس ګریوان دي؟ تاسو خپل د سترګو لیدلی حال که په لومړي کې ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو نه ډېره مننه کوم چې نن د تاسو میلمه یم او د تاسو د همکارانو نه ډېره مننه کوم او تشکر کوم د استاد نه چې دا هم موږ سره نن په برنامه کې شته. بګرام زندان کې یو وحشت روان دی. 6,515 کسان لکه چې بندیان دي. دې کې 170 کسان چې قید پوره شوی ده او د چا چې 15 کاله او هغه 8 کاله تیر کړی ده، د چا چې 10 کاله او هغه 13 کاله تیر کړی ده. هغه په مورد کې هیڅ کار نه ده شوی ده. درې محکمه پې فیصله کړې ده، قید پوره شوی ده، باید دوی د زندان نه خلاص شي. دا یو نوه حکومتداري نه ده، دا یو نوه د ما په نظر کې بیخي دا په یو نظام کې په قانون کې داسې نشته چې د یو زنداني وخت پوره شي او هغه بیا هم د خپل وخت نه 3 کاله 4 کاله وخت. ولې دا حکومت نه غواړي که هغه محکمې رشوتونه حکومت نه غواړي؟ محکمه مشکل نه لري. محکمه خپل فیصله کړې ده، قضاوت پې کړی ده، قید پې وتلی ده او هغه خپل قید پوره شوی ده، باید د زندان نه خوشی شي. دا خلاف قانون اساسی افغانستان ده. محکمه معنای چی شي چې درې محکمه حکم پې کوي چې دغه مجرم په 10 کاله په زندان باندې باید قید پې خیږي یا محکمه حکم کوي دوسیه قطعي کیږي، بیا هغه ولې 15 کاله تیری، هغه ولې 12 کاله تیری. دا خلاف قانون اساسی افغانستان ده. محکمه بیا معنای چی شخصی واچوه، نه محکمه پې وکړه نه هغه پې وکړه، ذاتي پروت دی. یو تعداد زیر سن کسان دي چې هغه اخلاقا او اصولا شریعت د نگاه دا باید بادام باخته راشي. هلته یو سړی وګوره چې 70 کلن ده، یو بل زیر سن 15 کلن یا 12 کلن ده یو جای پروت دي. یو وګوره چې 10 کلن ده، بل وګوره چې 14 کلن هلک هم ورسره پروت دي. تقریبا 280 کسان دا پکې بندیان دي. ماشومان دي. دا یې ولې راوړي؟ یعنی په هر چیز چې متهم شوی ده، یا په انتحاري یا په نور خبرې کې یا تلیفوني یا د دوی په کور کې مخالفین شپه تېره کړې ده او دی پکې نیول شوی ده، دا پکې بندیان دي. بل په بګرام کې دا وحشت روان دي چې یو جوړه کالي 2 کاله دوی د یو جوړه کالي نه استفاده کوي. دا خپله حکومت چې جوړ کړي که هغه دوی چې د بیرونه راوړي؟ نه هغه افغاني کالی دي. یو 60,000 جوړه کالي چې د امریکا د خونه راغلی ده
افغانان چې هلته څوک په زندان کې دي وایي دا زموږ د افغانانو دپاره کالي نه ده. هغه نیم قوله ده، نور مشکلاتونه لري. هغه د دوی افغانان نه غواړي چې هغسې کالي یعنې واغوندي، ځکه افغانان خو اسلامي ملک دي او ټول هلته چې بندیان دي افغانان دي. هغه هم غرور لري، هر شی لري. هغه کې حتی مونځ نشي کولی، نو ته قضاوت وکړه. دوی دغه فامیل ته اجازه نه ورکوي چې کالي هلته ویسي. وزارت دفاع هم دی که غور نه کوي، باید هر مجرم یا غیر مجرم چې هلته پروت دی دوی دپاره 15 جوړه کالي باید وکړي، یو 20,000 جوړه کالي باید جوړ کړي، ورته ویسي چې د هر یو په میاشت کې خو یو جوړه کالي باید بدل کړي. هغه هم د دوی نشته. حتی داسې زنداني ما ولیدل چې د کمپل عسکري نه ځان ته کالي جوړ کړی، نو تاسو قضاوت وکړي. دیکھیے د جنگل قانون پکې پلی ده اوس فعلا. دا بل د دوی 2.5 کاله کېږي چې هلته چې هر څوک بندي ده، یا د قندار یا د پکتیا یا د خوست یا د گردیز، د هر ولایتونه کابل خصه کوي، دوی ته چا ملاقات نه دی ورکړی ده. څوک راځي نه که ملاقات خلق راځي، څوک اجازه نه ورکوي چې ملاقات ورته ورکړي. دا نه د کفري په قانون کې ده او نه په اسلامي قانون کې ده شته. دوی حق لري چې خپل زوی یا خپل پلار یا خپل هغه وارث هر څوک چې راځي د خپل باندې باید ملاقات وکړي. زموږ قانون حتی دا دی چې په میاشت یا 2 میاشت 3 میاشت کې حتی هغه زنانه چې د دې کوم عاجزه یا د دې خانم چې دی باید لاړ شي خپل میړه سره ساعت نیم ساعت 10 دقیقې کښېني. هغه څه کوي چې دغه زوی هم څوک نه پرېږدي، پلار هم نه پرېږدي. هلته په میاشت خلق دلته راځي، هوټل کې پروت دي، بیا چې بګرام ته راځي دروازې د خولې نه یې رخصتوي. دا نه په اسلامي کې ده او نه په کفري کې ده. دا باید ډېره مننه. بېرته راګرځو مجاهد صاحب. ښاغلی استاد، تاسو د استاد د مجاهد صاحب خبرې واورېدې. په زندان کې هغه هم تر دې حده یو ظلم، هغه هم په بندیانو، په نړیوالو قوانینو کې او په اسلامي قوانینو کې باید یو زندانی سره څه ډول چلند وشي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و جناب مجاهد صاحب و به بیننده‌های عزیز تلویزیون. ما گپای مجاهد صاحب تایید میکنم به این دلیل که زندان بګرام بعد از گوانتانامو دومین زندان است برای افغانان و انواع گوناگون از وحشت‌ها در این زندان صورت میگیرد که قسمتش جناب مجاهد صاحب اشاره کرد. و خود فلسفه زندان اصلا این است که کسایی که زندان میشه از مفکوری جنایاتی که انجام داده، از مثلا علیه نظامی که مثلا جنگیده و امو فکر غلطی که داره که میخواد جنگ بکنه و یا دیگه جرایم انجام میده، خود مسئله زندان این است که دوباره اصلاح شود. یعنی زندان یک جایی باشه که در اونجا اصلاح صورت بگیره. اما عقده‌هایی که داره او باید از بین بره و در آینده در مقابل از نظام بله دقیقاً و او دوباره علیه نظام نجنگه. ولی بدبختانه اینجا در زندان بګرام با وجودی که کسایی هنوز سرنوشت معلوم نیست، هنوز دوسیه نداره، هنوز بالای از او قضاوت صورت نگرفته، داخل زندان است و یا میاد حبسش پوره شده، اما اینا تا هنوز اونجا است و اینا یک نوع عقده‌مندی پیدا میکنند. حتی کسایی که براستی مخالف نباشه، اگر اشتباه هم در زندان آورده باشه، وقتی که اینا رها میشن و میرن دوباره و اینا در صفوف مخالفین میپیوسته. یک موضوع. دوم موضوعی که گزارشات به نشر رسیده دیده شده که اکثریت کسایی که در عملات انتحاری دست داشته یا کسایی که در مخالفین صفوف مخالفین پیدا شده، اینا کسایی بودند که از زندان رها شدند. یعنی این نشان میده که اونجا جز وحشت چیز دیگه ای نیست. اونا عقده‌مند میشه، حتی اگر مخالف دولت نباشه، وقتی که از زندان رها میشن اینا مخالف دولت میشه. یک موضوع. دوم موضوعی که اونا بخصوص کشورهای غربی ادعای حقوق بشر میکنند، ولی یک چیز باید مطمئن بود که حقوق بشر برای خودشان است، برای مردم مسلمان افغانستان نیست، چون اگر می بود تگرویه با اینا نمیکردند. و مسئله سومی است که از زمانی که مسئولیت زندان بګرام به افغانان سپرده شده، این قابل تعجب است که برعکس چیزایی که مجاهد صاحب اشاره کردند، وحشت و شکنجه و قیودات و یک وعده ها و صدها زندانی که وقت حبسش پوره است و نظر به قوانین افغانستان اونا باید یک روز در زندان نباشه. کسی که حبسش پوره میشه حق نداره یک روز اضافه باشه، ولی اونا سالهای سال و ماها در اونجا از بدون سرنوشتشان.
و سوم مسئله موضوعی است که این یک موضوع کاملا آشکار و واضح است که جنگ را که به نام توریسم یا علیه توریسم برای انداختن، اونا برای توجیه جنگ خود و جنگ‌های نیابتی که جریان داره از طرف سفارت‌ها و کمک‌هایی که میشه، گروه‌هایی که تشکیل میشه، حاصل هدفشان امی است که اونا بتونه امی جنگ خود ادامه بده و از این تو مواقع من حیث وسیله و توجیه استفاده بکنن که تا بتونن توجیه بکنن و حقوق بشر که اونا تعریف دارن برای خودشان در قبلم گفته شده بود که از زندان بګرام و از زندان‌های افغانستان به حیث کارخانه دقیق است. من می‌خواستم همین نقطه را اشاره بکنم. سازی استفاده می‌شد. آیا موافق هستید؟ بله دقیقاً، چون من پیشتر هم اشاره کردم حتی کسایی که به این باور و به این اندیشه نیست که علیه نظام سلاح برداره، وقتی که در زندان بګرام زندانی میشه، چی اشتباهی چی جرم سبک داشته باشه و چی کسایی که اشاره کردن حتی زیر سن است، وقتی که اونا دوباره رها میشه طبیعی به شکل طبیعی میره در صفوف مخالفین اشتراک میکنه و این خود از یک نوع ماشین جنگی که در افغانستان جریان داره این را دیگه هم تقویت میکنه. و ډیر مننه استاد. ښاغلی مجاهد، تاسو چې کله زندان ته لاړئ خلکو او زندانیانو تر ډیره له کومو ستونزو سر ټکاوه او د کوم قشر نه ډیر خلک هلته بندیانو، د دې ځواب ته پس لنډې دمې راشئ. درنو لیدونکو لنډه دمه اخلو، پس له دمې به هم زموږ ملتیا ولرئ. بیا هم ښه راغلاست. ښاغلی